راز پخت و پز با حمایت روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است و مسالجات دیگه حکیمی مساله خوند رنگ او روغتیا یوازې رښتیا چې د شمس بابا د بخار پخلی آسان او خوندور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله احترامات میوانید درنو هیوادارو په دې هیله چې جوړ لوغ د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. قدرمنو لیدونکو تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د پخلي راز خپرونه کې زه میرویس امري د څو شیبو لپاره ستاسې د کورونو میلمه یم. قدرمنو لیدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته ډول ډول رنګارنګ غذاوې تیاروو، خواړه چمتو کوو. دا چې په نننۍ خپرونه کې موږ څه چمتو کوو، څه تیاروو، دې ته راځو. خو لومړی د خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه کوو. حکیمي مساله چې د وطن له طبیعي بوټو څخه ترکیب شوې ده، تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکړئ. همدارنګه باختر روب چې له ځان سره بیلابیل وطني تولیدات لري لکه لوبیا، نخود، مترس، تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکړئ. باختر روب ما لوبیا دلته راخیستې، تاسو هم کولی شئ چې په هر ډول خوړو کې له باختر روب څخه استفاده وکړئ. لیدونکو په نننۍ خپرونه کې موږ کرم چمتو کوو. کرم پخوو ده چې د کرم قورمه څه رقم تیارېږي، څه ډول تیارېږي. لومړی راځو هغه مواد لازمه یا هم د اړتیا وړ توکي معرفي کوو. یو دانه پیاز چې مخکې له مخکې ماشین شوی ده، 2 دانې رومي، مرچ تازه هم اړتیا لري، سیر هم 2 غوزي بسنه کوي. راځو دوستانو شروع کوو. غوړي کړایي کې اچوو. پرېږدو چې غوړي لږ سره شي. بلکل دوستانو غوړي سره دي. بلکل دوستانو تاسو وینئ چې پیاز خپل رنګ واړه سره دي. راځو اوس هوږه اضافه کوو. پرېږدو یې تر څو هوږه هم سره شي. بلکل دوستان تاسو وینئ چې پیاز سره دي. راځو رومي بانجان اضافه کوو. د دې لپاره چې رومي ژر پاخه شي، راځو مالګه. لیدونکو راځو اوس هم مرچ اضافه کوو. مرچ د دې لپاره په کرم کې لږ زیات اچوو ځکه چې کرم چې پوخ شي هغه بیا خوږ وي. لیدونکو ځای لري چې بیا هم ځانګړی مننه وکړو باختر روب څخه چې زموږ د خپرونې مالي ملاتړ یې کړی دی. باختر روب خوند، ذایقه، رنګ او کیفیت له باختر سره تجربه کوي. د وطن تولید، د وطن ویاړ.
لیدونکو راځه اوس هم باختر روب آماده کوو تر څو خوړو ته اضافه کړو چې تر څو زموږ د خوړو رنګ او کیفیت لا ښه راشي. لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې روب له مخکې په څه اندازه اوبو کې حل کړئ او له هغه نه وروسته یې خوړو ته اضافه کړئ. راځو روب اضافه کوو. باختر روب چې له ځانګړي خوند او کیفیت څخه برخمن ده. راځو اوس هم مساله جات حکیمي مساله چې له ځانګړي بوی خوند او کیفیت څخه برخمنه ده سره مرچ هم دوستانو کم اندازه اضافه کوو د دې لپاره چې کرم خوږ ده. کله چې کرم پوخ شي نو هغه بیا خوږ وي نو سره مرچ هم اضافه کوو چې دا ټول تولیدات حکیمي مسالې دي چې تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ د ځانګړي خوند او کیفیت درلودونکي دي. زردچوبه رنگ شیرین هم اضافه کوو. لیدونکو راځو تر څو چې لوا آماده کېږي زه کرم ټوټه کوم. کرم لږ میده کوو تر څو په ماشین کې بیا میده شي. تاسو وینئ لیدونکو چې کرم میده شه. لیدونکو لواب جوړ دی آماده دی. راځو اوس هم کرم
لیدونکو تاسو کولی شئ چې له دې ماشین څخه په د هر څه میده کولو کې، د لواو په جوړولو کې، رومي، پیاز په ټولو کې تاسو کولی شئ د څخه استفاده وکوئ. لیدونکو راځو اوس هم اړتیا قدر اوبه اضافه کوو تر څو کرم پوخ شي. که چېرته جوش اوبه وي نو بهتره ده. زه د خپل ضرورت په اساس 1.5 ګیلاس اوبه اضافه کوم. تاسو هم کولی شئ د اړتیا قدر یې اضافه کړئ. لیدونکو راځو اوس هم دم تېږدو له 15 څخه تر 18 دقیقو پورې تر څو کرم نرم شي او خوړلو ته اماده شي. لیدونکو راځو تر څو چې زموږ کرم اماده کېږي موږ هم یو کورنی سلاد اماده کوو. لیدونکو راځو وګورو بالکل زمونږ قورمه د کرم آماده ده.
تازه لیدونکو ګورو چې بوی او کیفیت خو ډېر ښه ده، خو زه مطمئن چې خوند به یې هم ښه وي ځکه مونږ له وطني تولیداتو څخه استفاده کړې ده. باختر روب همدارنګه حکیمي مساله چې له ځانګړي خوند، کیفیت او رنګ څخه برخمن دي. تاسې هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکړئ. لیدونکو د خپرونې پای شیبو ته رسېدلي یو. تاسو ولیدل چې په نننۍ خپرونه کې مونږ د کرمو قورمه اماده کړله چې ډېره اسانه او په ډېر کم وخت کې اماده کېږي. تاسې هم کولی شئ اماده یې کړئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم ځای لري چې ځانګړې مننه وکړو باختر روب چې زموږ د خپرونې مالي ملاتړ کوونکی دی. باختر روب خوند، ذایقه، کیفیت او رنګ له باختر سره تجربه کوي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. درنو لیدونکو د خپرونې د پای شیبو ته رسېدلي یو. له تاسو څخه نړۍ مننه چې تر دا مهاله مو زما ملتیا وکړله. تر بیا چې زه میرویس امري ستاسې قدرمنو حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه. راز پخت و پز با حمایت روب باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی مساله، خوند، رنگ او روغتیا یوازې. رښتیا چې د شمس بابا د بخار پخلی آسان او خوندور دی.